دې ته وایي نر او غیرتي انسان. اوس ناشنا خبره داسې په ځان کې راوستل دا ډېر ګران کار دی. د هغه دا غوسه داسې وه لکه دا زموږ اکثر پښتانه چې غوسه شي د ځمکې دپاره د ځان دپاره یا غوسه شي د سړي خور مور یادوي یا غوسه شي ګزار کوي په مؤمن باندې یا غوسه شي ګړې وړې شروع کړي. آیا د هغه غوسه داسې وه که نه بل شان وه او د څه دپاره وه او ولې وه او په څومره حدودو کې وه. دا چې ته زده کې نو په دې مسله کې به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان شي. او دا یاده کوي دا صفت د غضب دا صفت الغضب دا په انسان کې فطرتي پروت دی. یعنی کېدی نشي چې انسان له غوسه بالکل نه ورځي. دا خلک چې پلانې نه غوسه کېږي معنی دا چې دی ډېر نه غوسه کېږي دا یې مطلب نور دا مطلب نه دی چې دی چې د کوم وخت نه یعنی پیدا شوی دی او د مرګه پورې دی چې ته غوسه شوی نه دا نشي کېدی. ها خو معنی دا ده چې دی اکثر نه غوسه کېږي یا که غوسه شي نو غوسه په حدودو کې دننه دی معنی. نو صفت الغضب دا په انسان کې فطرتي طور پروت دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بشر و اصل کې هغه په بنیاد کې هغه زموږ په شان دی انسان و بشر نو په هغه کې هم د غضب دا صفت و. یاد که اوس دلته یو بنیادي خبره اهمه او بنیادي خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم به غوسه کېدو لوی فرق په عامو امتیانو کې او په هغه کې هغه دا دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غضب او غوسه لم یکن من اجل دنیا فانیه د دې دنیا دپاره هغه چېرته نه دی غوسه شوی. دا اوس ناشنا خبره داسې په ځان کې راوستل دا ډېر ګران کار دی الا من وفقه الله مګر هغه څوک چې الله ورته توفیق ورکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا دپاره نه دی غوسه شوی دا یاده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل ذاتي ځان دپاره چېرته نه دی غوسه شوی دا مې یاده که. دا دواړه ډېر ګران کارونه دي. نو زموږ غوسې دي د څه دپاره خو دغه دوو کیسو دپاره دي. زموږ غوسه خو یا د دنیا دپاره ده یا د خپل ځان دپاره ذات دپاره ده. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غوسه او غضب د څه دپاره د الله دپاره د الله دپاره به هغه خفه کېدو او د الله دپاره به غوسه کېدو او د الله دپاره به په غضب کې راتو دومره په الله باندې مین و. او ځکه حدیث کې راځي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته عایشه رضی الله عنها وایي من انتقم رسول الله صلی الله علیه وسلم لنفسه الا ان تنتهك حرمة الله فینتقم لله بها. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چېرته د خپل ځان دپاره انتقام د چا نه دی اخیستی خو که چېرته د الله د حدودو تجاوز به وشو که د الله د پورې نه به څوک واوړېدو نو بیا به ښه بدل د الله دپاره اخیستو. دې ته وایي نر او غیرتي انسان. اوس یو سړی راشي تا ته کنځلې وکړي او زموږ په معاشره کې هغه دا دی او خصوصا چې کوم جاهلان دي نه په قرآن او حدیث پوه دي او نه په صحیح پښتو باندې پوه دي. صحیح پښتو څه ته وایي نو د دوی په تله کې دا ده چې که ته د دې سړي جواب وکړي په کنځلو کې وې غربې مړی کې نو دا ته نر سړی. ها ستا په کلي کې ستا د کور کې دننه کېدی شي د الله سره شرک کېږي تعویذونه باباګان قبر پرستی پیر پرستی ملنګي هر څه کېږي نشې تماشې او په ده کې غیرت نه راځي دا ایماني بې غیرته دی.